أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بسم الله الرحمن الرحیم سورة الانفال آیت نمبر 450 د دې آیتونو مناسبت لمخکې آیتونو سره مخکې آیتونو کې الله تعالی د قریشو ذکر وکړو کوم چې نبی علیه السلام د دوی منځ کې پیغمبر سو مبعوث شو نو دوی ته پکار داو چې دوی په نبی علیه السلام ایمان راوړی وای د هغو نصرت مدد یې کړی وای له هغو سره یې مینه محبت کړی وای که دوی دا کار کړی وای الله به دوی ته فتح او نصرت ورکړی وای خو دوی په خپلو نفسونو کې یو نفسیاتي تغییر راوستل دوی خپل نفسونه بدل کړل د الله له پیغمبر صحابه کرام ضعیف کمزورو سره دشمنی شروع کړه هغو ته اذیت تکلیف ورسول الله په دې باندې کوم انعام احسان کړی و هغه یې ځینې واخیستل بلکې د دې بالمقابل په بدر کې دوی هلاک سول مړه سول بندیان سول الله اوس د دې یو مثال بیانوي وایي د دغو مشرکینو د قریشو مثال بعینه داسې و لکه د فرعونیانو د فرعونم پاچهي وله سلطنت و شان و شوکت و هر څه برابر و خدای را ولاړ سو د خپلې پاچهي په سلسله کې موسی علیه السلام او دغه قوم بني اسرائیل په دې ظلم وکړو په هغوی سختي وکړه تشدد یې وکړو دا په دې فرعون او د دوی په دې آل کورنۍ کې یو نفسیاتي تغییر راغی خپل ټول پاچهي ماچهي په ظلم و په تعادا باندې بنا کړه الله په دې کې یو ظاهري تغییر راوستل پاچهي هم ځینې واخیسته دی هم غرق کو هلاک سو تباه سو برباد سو او دا همیشه د الله همداسې قانون ده چیرته سم چا ظلم کړی تعدا یې کړی له عامو خلکو سره زور و بدماشي کړې ده الله د ده حالت بدل کړی ده الله بیا په ده باندې یو څوک مسلط کړي بس د دې ظلم جزا په دې دنیا ورسي کدأب آل فرعون دأب محموز العین ده دأبا یدأبو دأبا دا د یو چا دوامدار حالت ته وایي حالت مستمره جاری حالت ته دأب وایي عادت جاری را دأب میگه د چاس یو عادت وي او دوامدار عادت وي دې ته دأب وایي بیا دا کاف په معنا د مثلو ده او دا ټول خبر د لپاره د مبتدای محذوفه مثلهم کدأب آل فرعون مثال د دې قریشو په مثل حالت دائمه د آل فرعون دی د کورنۍ د فرعون دی والذین او د دې حال د هغه خلکو د دوامدار حال په شان دی من قبلهم کوم سله فرعون نه مخکې ول عادیان سمودیان قوم نوح کذبوا بآیات ربهم هغوی نسبت دروغ وکړو هغه دروغ وګڼل بآیات ربهم آیاتونه د رب خپل و نسبت دروغ کردن به آیاتهای پروردگار خویش
فاهلکناهم نو موږ دی هلاک کړل. ګوره اول په دې مخکنیو کافرانو کې اول نفسیاتي تغییر راغی. مخکې الله تعالی ویلي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وای د دې وجه دا ده چې الله تر هغو پورې یو خپل نعمت په یو قوم نه بدلوي تر څو چې قوم په خپل ځان کې تغییر رانولي. چې دوی تغییر راولي بیا الله نعمت چنې واخلي. نو دا مخکني کافران هم همداسې ول. کذبوا دوی دروغ وبلل بآیات ربهم آیاتونه د پروردګار خپل. فاهلکناهم نو موږ دوی هلاک کړل بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی. واغرقنا او په اوبو باندې مو ډوب کړل، په اوبو کې مو غرق کړل. در آب غرق کردیم آل فرعون دا آل دا کورنۍ خاندان د فرعون. وکل کانوا ظالمین وکل او دی ټول کانوا الظالمین ظالمان کافران بدکاران. ان شر الدواب الله تعالی وی د ځمکې په مخ د الله تعالی په نزد په ټولو حیواناتو کې بد حیوان کوم چې د ځمکې په مخ خوځېږي بروی زمین از کلگی حیوانات متحرکه بدترین حیوان آن یکی است چې هغه کفر له اسونو له خرو له غوایانو له دینم کافران ډېر بدتر دي. ولی حیوانات خره اسونه غوایان هغه خو مکلف نه دي د الله عبادت نه کوي. او انسان ته خو مکلف یې عقل لري شعور لري فکر لري تو ولې د الله عبادت نه کوي. الله وایي دا د الله په نزد تر ټولو بد حیوانات دي چې د ځمکې په مخ حرکت کوي. ان شر الدواب یقینا بدترین دی حرکت کوونکو. دواب دا جمع دی دابتون ده. دابتون صیغه د اسم فاعل ده. لدب یدب دبن په معنا دی حرکت کول. دابتون متحرکتون. دابه ار هغه حیوان ته وایي چې هغه د ځمکې په مخ خوځېږي د ځمکې په مخ حرکت کوي. له فیل نه نیولي له ترمیږي پورې دا ټول دابه ده. از مرچه گرفته تا فیل ای کلگی دابه است. الله وی په دې ټولو دوابو کې د ځمکې په مخ په حرکت کوونکو حیواناتو کې بدترین هغه څوک دی چې هغه کفر کوي. ان شر الدواب یقینا بدترین د دې حیواناتو عند الله په نزد الله تعالی الذین هغه کسان دي کفروا کوم چې کافران شوي دي فهم لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي. الذین دا کوم کافران دي؟ دا هغه کافران دي چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته تللی و او له دوی سره عهد و پیمان کړی و. یهودیان بني نذیر بني قریظه بني قینقاع له دې یهودیانو سره نبی اسلام عهد و پیمان کړی و چې تاسې به په ما جګړه نه کوئ زه به په تاسې جګړه نه کوم. تاسې به زما دشمنانو سره نه ملګري کېږئ زه به ستاسو دشمنانو سره نه ملګری کېږم. خو دغو یهودو یکی بعد دیگر نبی اسلام سره غدر وکړو خیانت یې وکړو. الله بیان کوي الذین دا بدترین مخلوقات الذین اغدی عاهدت منهم ستا عهد پیمان کړیو. عاهد یعاهد معاهدتا باب دی مفاعل ده. ستا عهد پیمان کړیو منهم د دوینا ثم ينقضون بیا دوی ماتول عهدهم اخپل عهد پیمان اخپل وعده فی کل مرة په هر کرت کی په هر واری وهم لا يتقون او دوی سول لا يتقون دوی ځان نه ساتل لنقض العهدنا ویاخود رنگانه می کردن از نقض العهد وهم او دوی سول لا يتقون دوی ځانونه نه ساتل لعهد شکنینه لوعده ماتولونه. فإما تثقفنهم في الحرب فإما نو دغه ناقضین دی عهد دغه وعده ماتون کی کوم چې په عهد و پیمان ولاړ نه دي. فإما تثقفنهم دا فصل کې ان ما ده دا ان شرطیه ده او دا ما زائده ده. ما زائده هم دا مطلب کې په لفظ کې حذف هم کې په معنا کې کوم تغییر نه راځي. نو دلته هغه ان ووایه بیا هغه نون د ان شرطیه هغه په میم بدل سو په میم د ما زائده کې مدغم سو فإما سو. نو اصل ترکیب دسو فإن تثقفنهم تثقفو تثقفو مزارع ده باب سمعه ده. سقفه یسقفو سقفا سقفه یسقفو په معنا دی مندل به معنای دریافتن. فإما تثقفنهم
نو که چېرته ته ومومې دا کافران دا کوم څه وعدې ماتوي که ته دا ومومې فإما تثقفنهم فإن تثقفنهم اگه تو دریابی امی کافرا را امی کی وعده رمیش کنه فی الحرب پا جگڑه کی که تو دا کافران ومومی پا جگڑه کی فشرد بهم نو وویرو پا دوی بانی شرد یشرد تشرید باب دی تفعیل ویرول نو تو ویرو پا دوی بانی من اغا کافران خلفهم سلدین رستدی لعلهم یذکرون ترسو پور دی پند واخلی وای نو دغه کافران دا کوم چې تا سره وعده ماتوي کله دې کافرانو سره په جګړه کې مخ شوې او دوی په جګړه کې وموندل له دې سره داسې جګړه وکړه چې مخکني او رستني هم ویریږي چې هغه بیا جګړې ته را میدان ته نشي میگه امی کافرا که امرای تو وعده شکنی میکنه اگر در جنگ دریافتی امرای از یا ایتو جنگ بکو امو کسایی که هنوز نامده پسرا و نواسه و کواسه و کوده ایشان سی وام بترسه بده مقابله تو باز نبیاید فاما تثقفنهم نو کچرت تو ومومی دا کافران دا وعده ماتون کی کدا ومومی فی الحرب پا جگڑه کی فشرد نو ویروا بترسان بهم پا سبب دیدوی من اغا کافران خلفهم کم سلدین رستری لعلهم یذکرون ترسو پوری دی پندو نصیحت واخلی و اما تخافن من قوم خیانتا دام پاسل که ان ماو ان شرطیا ما زائده و ان تخافن او کتویری دی من قوم لیو قومنا خیانتا دی خیانت کله یو قومنا تاسر ویروا سدا با ما سر غدرو کی دوکبو کی پا وعده کی پا عهد پا پیمان کی اوغو تخکاره وعده استور خطا که ورته ووایه چې نور دماغ د تا وعده ختمه سوه دماغ د تا عهد و پیمان ختم سو و اما تخافن او که تو ویرېدلې من قوم د یو قوم نه خیانتا د غدرو د دوکې فانبذ الیهم نور خطا که نبذ ینبذو نبذا غرزول خطا کول تور غرزار که الیهم دی لره وعده د دوی علی سواء برابر په برابر دوی ته وعده سم په برابر ور غرزار کړه چې دیم خبر شي او تم خبر شي چې نور وعده ختمه سوه ان الله یقینا الله تعالی سده لا يحب الخائنین الله من محبت نکوي الخائنین لغدر کوونکو سره خائنین دا جمع دی خائنون ده صيغه د اسم فاعل لخان يخون خیانه فهو خائن غادر خیانت کوونکی یقینا الله تعالی لا يحب من محبت نکوي الخائنین لخیانت کوونکو سره نو ته لچا سره خیانت مکوه این دی الله نبی لچا سره غدر مکوه که ویریدی چې دا خلق به ما سره دوکه وکي هغو ته له اول نه وعده ورخطا که ورته ووایه چې دما او د تا صلح نور ختمه شوه بس تم تیاری کوه زه به هم تیاری کوم او دغه وعده اچول خطا کول علی سواء په دې کې به ته او دی برابر یې دواړه به یو شان خبر یاست ولا یحسبن الله تعالی کافرانو ته خطاب کوي چې کافرانو دا سوچ ونه کړئ چې موږ بل الله نه مخکې شو له الله چې وړاندې کېدی نه سي له نورو دشمنانو نه خو به ته وتښتې اوس چې څومره لوی دشمن یې په انسانانو کې سړی ځان جنې بچ کولی سي یو ملک ته لاړ شه بل ته لاړ شه بل ته لاړ شه غره ته وخیزه یو ځای به جنې بچ سي الله په شان کې وایي دا سوچ مه کوه چې ته بله الله نه بچ سي او بل سړی خپل دشمن عاجزولی یم سي مثال د تا چا سره دشمني هغه ډېر وسلې مسلې آلات و اسباب لري خو ته له هغې نه ډبل آلات و اسباب برابر که ایسته به خپل دشمن عاجزه کې بېوسه به کې کمزوری به کې الله سره دام نسی کولی له الله نه نه خلاصېدی سي نه الله کمزوری کولی شي نو لا اوس ورته تسلیم شه ای کافرانو دا سوچونه مه کوئ ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي هغه کسان کفرو کوم چې کافران شوي دي سبقو دی ګمان نه کوي سبقو چې موږ به وړاندې شو موږ به مخکې شو سابقین به شو له الله نه به وړاندې شو الله به م نیولی نسي دا سوچونه مه کوئ انهم یقینا دا کافران چې دي لا یعجزون دی عاجزول نسي کولی دی الله بېوسه کولی نسي لا يعجزون دا باب دی افعال لا اعجز يعجز اعجاز
فهو معجز بل سړی بې وسه کول بل سړی عاجزه کول انهم یقینا دا کافران چې دي لا یعجزون دوی نسي بې وسه کولی الله دوی نسي عاجزولی الله تاسې الله عاجزه کولی نسي چې څومره آلات و اسباب برابر کوي الله بیا هم په تاسې قادر ده په تاسې زورور ده نو دا سوچ هم مه کوئ نو له الله نه وړاندې تلی سئ نه الله بې وسه کولی سئ نو د مقابلې سوچونه پرېږدئ تر همدې پورې بس ده د دې آیاتونو حاصل مطلب دا سو چې کافران ټول یو شان دي د دې عادت او د دې طریقه هغه دا ده چې دوی همیشه په ولسونو کې په غریبانو فقیرانو په بیچارهګانو مسلمانانو باندې ظلم وکړي تعدا وکړي نو د هغې په نتیجه کې الله تعالی دوی هلاک تباه کړي برباد کړي په دې کې ټول کافران یو شان دي په دې کې د کافرانو فرق نشته چې هغوی همیشه په غریبو ولسونو په بیچارهګانو په مؤمنانو په دې باندې ظلم کوي په دې باندې تعدا کوي او د هغې په نتیجه کې به الله دوی تباه کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم دا ترجمه و تفسیر خپل حضور کی قبول و منظور کړه که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړه یا الله په حاضر مجمع باندې فضل و رحم وکړه حسناتم قبول منظور کړه سیئاتم په حسناتو بدل کړه ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته یا الله صحت عافیت نصیب کړه بچیان لورګانې راته نیکان صالحان د دین خادمان لوی کړه یا الله عزت و پردم خوندي وساتې موږ یو ملګری د دعاګانې غوښتلې دعا ورته وکړې الله تعالی دې په مال په اولاد په عمر کې خیر و برکت واچوي الله دې کور له موږ سره آباد لري الله تعالی دې کور کې اتحاد و اتفاق را پیدا کړي الله تعالی دې له بې عزتي له بې آبي له بې شرمي نه له موږ سره وساتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير